جنگ په حوالې سره یو خاص اهم خبر ستاسو په وړاندې شریکوم. خبر دا دی ګرانو کتونکو چې ایران 83 نمبر ویو اف میزایل اټیک کله په اسرائیل باندې کولو، نو په هغې میزایلو باندې ایران په انګریزي ژبه کې داسې څه الفاظ لیکلي دي: تhank you of India, thank you پاکستان، thank you سپین، thank you جرمني وغیره. دا خبر دا وخت کې په میډیا باندې گردش کوي او خاص کر هندوستاني میډیا چې کومه ده نو هغه دې خبر له ډیر زیات ټرینډ ورکوي. دا خبر ډیر زیات هغې د وایرل کولو کوشش کوي. د دې خبر تر شا حقیقت سره هغه زه ټول تفصیلات چې کوم دي تاسو ته شیر کوم، خو لهذا دا ویډیو سکیپ کوئ مه او زموږ سره تر پای پورې دا ویډیو وګورئ چې تاسو په ټول حقیقت او په ټوله سټورۍ باندې پوه شئ. داسې ده ګرانو کتونکو چې ایران مخکې زه تاسو ته دا یادګیرنه درکړم چې د 28 فروری نه کله د امریکې، اسرائیل او ایران ترمنځ کله دا جګړه شروع شوه، دا جنګ شروع شو، نو د هغې وخت را په دې خوا تر دې دمه پورې ایران په اسرائیل او په امریکا باندې د هغې په ټیکانو باندې، د هغې په هوایي اډو او خاص کر د اسرائیل په مختلف انفراسټرکچر د هغې په ښارونو باندې حملې کوي، لګاتار حملې کوي. دا حمله چې کله ایران کوي نو په دې کې ایران یو میزایل نه فایر کوي چې بس یو میزایل ور وولي او بس بیا پسې بل ور وولي، داسې نه کوي، بلکې هغه د میزایلو مختلف په لسګونو او سلګونو میزایل او ډرونز په یو ټایم باندې ایران فایر کوي د اسرائیل طرف ته. کله 100 میزایل فایر کی، کله 200 فایر کی، کله 80 فایر کی، کله 50 40. دې ته وایي ویو اف میزایلز اټیک، یعنی د میزایلو یو لهر په هغه طرف ورخوشې کوي. نو دا دریم اتیایم کم د میزایلو چې کم لهر و، کم موج و، کمه چپه چې په اسرائیل ورغله، لکه څنګه چې د سیلۍ یا د یو توپان راشي او هغه ونې او هر څه مات کړي، تباه او بربادي کړي، دغه شانته د ایران لخوا په د اسرائیل باندې داسې د میزایلو یو لهر ورخوشې کیږي. ایران چې کومه آرمي ده هغه د میزایلو او د ډرون په یو ټایم باندې د میزایلز او د ډرونز یو لهر هلته کې ورخوشې کی، او کله چې دغه میزایل په یو ټایم ورخوشې شي نو هلته کې بیا په اسرائیل کې دا په بیلابیلو سیمو باندې هلته کې ولګي او هلته کې ناقابل یقین تباهي او بربادي چې کومه ده نو دا خورا کی. 83 نمبر ویو اف میزایل اټیک چې کله ایران کولو نو په دغه میزایل باندې دا ویل کیږي چې د ایران آرمی IRGC لخوا دا لیکل وشو چې په هغې کې لیکلي دي تhank you انډیا، thank you پاکستان، thank you سپین، thank you جرمني. اوس دا لیکل ولې په دغه میزایلو باندې هغې کړي دي او د دې میسج مطلب سره مخکې راځو د هندوستان په اړه باندې تاسو اپډیټ کوو چې دا ولې داسې لیکلي دي په دې باندې چې لکه thank you انډیا یا thank you people of India. ګورئ په اصل کې حقیقت دا دی چې په دې جنګ کې تقریبا یوه میاشت وشوه. په دې جنګ کې د هندوستان چې کوم حکومت دی، د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه چې نوره کومه کابینه ده، دا تاسو ته یادوي او که تاسو ته پته نه وي نو زه تاسو له دا اپډیټ او معلومات در کوم چې د هندوستان حکومت چې کوم دی هغه د اسرائیل ملګری دی. بیا د هندوستان دا موجوده وزیر اعظم نریندر مودي دا د بنجامین نتنیاهو ډیر نږدې ملګری. څنګه سوچ او فکر چې بنجامین نتنیاهو لري، بنجامین نتنیاهو چې دی هغه د مسلمان خلاف دغه بنیادي سټریټیجي چې دا مسلمان ختمول دي او ګریټر اسرائیل جوړول دي، په ټول مسلم هیوادونو باندې قبضه کول دي. همدغه شانته سوچ نریندر مودي لري. د نریندر مودي چې نوره کومه پارټي ده، د هغې د پارټۍ چې نور کوم وزیران دي، سیاستوال دي، نور کوم اعلی شخصیات دي، د هغه په دې حکومت کې د هغه د حکومت برخه او حصه دي، هغې هم دغه سوچ لري چې مسلمان ختمول د هغې بنیادي سوچ دی. د هغې پالیټکس چې دی د مسلمان نه نفرت کول دي، د مسلمان وجود ختمول دي او ګریټر انډیا یا یونایټډ انډیا یا اکند بھارت چې کوم دی نو هغه جوړول دي. د دې بنیادي سټریټیجي دا ده. تاسو په انټرنیټ سرچ کوئ، تاسو ټاپ چې کوم مستند ویب سایټس دي په هغې په دې اړه باندې تاسو لږ ریسرچ وکئ، آرټیکلز په دې باندې لیکلي دي، تاسو وګورئ، حقیقت به تاسو په خپله معلوم کړئ. نو دغه شانته کې نریندر مودي چې کوم دی نو هغه سټیټ،
هغه سیاستدان په انټرنیشنل لیول باندې په جیو پالیټکس په دې گیم کې سپورټ کوي کوم چې د مسلمان خلاف دی. اسرائیل د مسلمان خلاف دی، بنجامین نتنیاهو د مسلمان خلاف دی، او نریندر مودي هم د مسلمان خلاف دی. د دې د دواړو د یو بل سره ډیره خوږه دوستانه ده. نو په دې جنگ کې اگر چې دا ټول حقیقت د انډیا وزیر اعظم ګوري، د انډیا حکومت دا هر څه ګوري چې د ایران سره زیاتې روان دي، د ایران په انفراسترکچر باندې، د ایران په عوام باندې، په سیویلینز باندې حملې کیږي، غیر قانوني کاروایی کیږي د امریکا او د اسرائیل لخوا، نو کم سے کم د یو ملک د یو وزیر اعظم په توګه باندې خو د داسې حالاتو مخالفت یا غندنه خو دله پکار وکنه چې یاره داسې ویلي وي، یو ورځ په میډیا داسې بیان ورکړی وي چې ایران زمونږ یو ګاونډي هیواد دی په دې خطه کې، ایران زمونږ لپاره هم ډیر زیات امپورټنټ دی، او په ایران باندې چې اسرائیل او امریکا کمی حملې کوي دا غیر انساني سلوک دی، دا یو ظلم دی، دا د انسانیت خلاف یو غلط اقدام دی د اسرائیل او امریکا. لہذا د دې مخنیوي پکار دی، کم سے کم داسې میسج ورکول خو دله پکار وکنه. خو تر اوسه پورې په دې باندې دی خاموش دی، دی ځکه په دې خاموش دی چې دا د اسرائیل یار دی، دی غواړي چې هم اسرائیل دې داسې وکړي، اسرائیل دې دغه شانته کې دا مسلمانان ملکونه ولي او دا دې ټول ختم کړي. د دې سوچ او بنیادی سټریټجي دا ده. خو بل خوا د هندوستان د عوام په اړه که زه تاسو ته ووایم، نو د هندوستان عوام چې دی هغه په دې وخت کې په دې جنګ کې د ایران سره برپور سپورټ او همدردي لري. د هندوستان د عوام په اړه باندې خاص کر د هغه شیعه مسلمانانو په حق لکه زه خبره وکم کوم چې په هندوستان کې اوسېږي، په کشمیر کې اوسېږي، نو هغه په دې جنګ کې ډیر زیات برپور سپورټ لري ایران طرف ته. بلکې تر دې حده پورې ویل کېږي چې د کشمیر کم شیعه مسلمانان دي نو هغې په دې وخت کې د ایران د متاثره خاندانونو لپاره، د ایران د متاثره خلکو لپاره هغې چندې راټولوي، پیسې لیږي او انساني همدردي کوي، د هغې د طرف نه د هغې سره ډېره غټه همدردي کېږي. حتی تر دې حده پورې ویل کېږي چې د کشمیر کم ماشومان دي هغې سره چې کم سیف محفوظې پیسې وي نو هغه هم هغې لیږلي دي د ایران هغه ماشومانو کورونو ته، خاندانونو ته کم چې د مناب شهر سره یا د نورو ښارونو سره تعلق لرونکي ماشومان دي او په دې جنګ کې ځپل شوي دي، متاثره شوي دي. او انډیا د مسلمانانو په خاص کر بیا ځینې هندوان هم دي، ریالیسټک هندوان چې هغه حقیقت پسند هندوان دي، هغه د جمهوریت قایل دي، هغه د هندو مسلم د اتحاد قایل دي، هغه هندوان هم په دې جنګ کې د ایران برپور سپورټ کوي. او ایران ته چې کله دا میسج لاړو نو ایران دغه میسج شکریا په داسې انداز کې ادا کړه چې په اسرائیل کم میزایل پایر کول، په هغه میزایلو باندې د هندوستان شکریا ادا کړه، ویلي کړه چې ټولې دنیا ته دا میسج لاړ شي او ټوله دنیا په دې حقیقت پوه شي چې په دې وخت کې د ایران سره د کومو هیوادونو همدردي او تعاون یا مرسته شامله ده. را به شو پاکستان طرف له. د دې نه وړاندې چې زه تاسو ته د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ کوم ډیفنس پیکټ یا دفاعي معاهده شوې ده یو کال یا یو نیم کال وړاندې، لږ هغې طرف ته ستاسو توجه راوګرځوم. سعودي عرب په دې خطه کې یو داسې ریاست دی، یو داسې سټیټ دی چې هغه د پاکستان لپاره او د ټولو ایشین کنټریز لپاره ډیر زیات اهم دی. په اقتصادي لحاظ سره پاکستان ډیر زیات کمزوری ملک دی. د وخت کې پاکستان چې کوم دی نو هغه د هغې معیشت ډیر زیات خراب دی. بیا د پاکستان ګڼ شمېر وګړي په سعودي عرب کې کار، روزګار او مزدوري هم کوي. نو په دې اړه باندې د پاکستان د حکومت لپاره، د پاکستان لپاره، د پاکستان د عوام لپاره سعودي عرب هم ډیر زیات اهم دی. سعودي عرب سره د پاکستان حکومت دفاعي معاهده کړې ده او د هغې معاهدې مطلب دا دی، د هغې شارټ سمري دا ده چې که په سعودي عرب باندې پاکستان دا تړون، دا لوزنامه د سعودي عرب سره کړې ده چې که په سعودي عرب باندې د دنیا کم یو هیواد، کم یو ملک حمله کوله په مستقبل کې، پاکستان به د هغې په دفاع کې راپاسي، پاکستان به د هغې د دفاع دپاره د سعودي عرب سره ودرېږي او د سعودي عرب خلاف چې کوم ملک په سعودي عرب حملې کوي د هغې پر ضد به پاکستان ودرېږي، د سعودي عرب په ډیفنس کې به ودرېږي. بل خوا که په پاکستان چا اټیک کولو، په پاکستان چا حمله کوله نو سعودي عرب به د هغې سپورټ او ډیفنس کې د پاکستان سره ودرېږي. دا معاهده د دې یو کال وړاندې شوې ده.
اوس چې کله دا جنگ شروع شو نو په دې جنگ کې په سعودي عرب باندې تاسو ولیدل چې په دې یوه میاشت کې د ایران لخوا څومره بریدونه څومره حملې ترسره شوې. په سعودي عرب کې خاص کر ریاض ښار چې د سعودي عرب یو دارالخلافه ده، پلازمینه ده د سعودي عرب. په ریاض ښار باندې څو ځله ایران حملې وکړې. د امریکا خاص چې کومې ټکانې دي هغه یې هیټ کړې. د امریکا هوایي اډې په سعودي عرب کې وویشتلې شوې. دغه رنګ د تیلو ریفاینریز چې کوم دي هغه هیټ شولې. خو سعودي عرب هم څه قسم اکشن وانخیستو د ایران خلاف، او پاکستان هم د دغه معاهدې تحت هیڅ ډول اکشن وانخیستو، بلکې پاکستان تر دې دمه پورې نیوټرل او غیر جانبداره پاتې شوی دی. یعنی پاکستان په دې جنګ کې بالکل دواړه طرف ته چې کوم دی نو ځان یو غیر جانبداري اختیار کړې ده، او کوشش دا کوي پټ په پټه چې د ایران او امریکا او اسرائیل ترمنځ کومه روانه جګړه ده، کومه نښته دا ختمه شي، او په دې کې د یو میانځګړي په توګه باندې خپل کردار ولوبوي. د پاکستان موجوده حکومت، اوسنی حکومت په دې ټایم کې دا سټریټیجي اپناوي او په دې باندې کار کوي. بلخوا د پاکستان د عوام په اړه که زه خبره وکړم، د پاکستان ټول عوام په دې وخت کې د ایران بھرپور سپورټ کوي، د ایران سره مرسته کوي، د ایران په سپورټ کې او د ایران سره همدردي کوي، د ایران په سپورټ کې ولاړ دي. بیا د پاکستان د میډیا په اړه که زه خبره وکړم نو د پاکستان میډیا هم 100% د پاکستان میډیا ایران په حق کې ریپورټینګ کوي، او د امریکا او اسرائیل فیک نیوز، د هغې پروپیګنډا، د هغې غلط بیانیه چې کومه ده هغه ټایم ټو ټایم د پاکستان میډیا د هغې په ایکسپوز کولو کې ډېر اهم کردار ترسره کوي. نو دا میسج، دا هر څه چې کوم دی دا ایران ته په دې دوران کې د پاکستان لخوا لاړل. ایران په دې هر څه باندې پوه شو چې یاره زموږ سره کوم ملکونه په دې ټایم کې همدردي لري، د کومو ملکونو حکومتونه، د کومو ملکونو عوام زموږ سره همدردي لري چې په هغې کې یو پاکستان هم دی. نو د پاکستان شکریه هم ایران ادا کړه، او څو ځله وړاندې هم ادا شوې ده د ایران لخوا د پاکستان شکریه. پاکستان جازونو ته ایران لاره ورکړه، پاکستان ته وایي چې تاسو ځئ خپل تیل وړئ، خپل جازونه په دغه لاره باندې تاسو تېرولی شئ. کوم ملکونه چې زموږ پر ضد باندې څه قسم هیڅ ډول اقدامات نه پورته کوي، موږ هغې ته هیڅ نه وایو. د هغې سمندري بیړۍ چې کومې دي، کومې کښتۍ دي یا جازونه دي، تیل وړونکي یا نور سامانونه وړونکي جازونه چې کوم دي هغې ته لاره ازاده ده. دغه رنګ د یورپ لخوا په دې وخت کې سپین او جرمني هغه هیوادونه دي چې دا هم د نیټو اتحاد کې شامل دي. د امریکا سره د دې تر ډېر حده پورې اتحاد او یووالی شته، خو په دې جنګ کې سپین او جرمني چې کوم دی نو هغه د امریکا سره هیڅ ډول حمایت نه لري، بلکې د دې جنګ مخالفت کوي. هغه دا وایي چې دا جنګ نه و پکار، دا امریکا غلط کار کوي. په دې وجه باندې ایران د دغه هیوادونو هم شکریه ادا کړه. نو اصل حقیقت او سټوري دا وه چې ما ستاسو په وړاندې شریک کړه. تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟ خامخا زموږ سره خپل خیالات، خپل احساسات شریکولی شئ. او که تاسو غواړئ چې د ټولې دنیا په اړه باندې کوم جیو پولیټیکل گیم روان دی، کوم جغرافیایي سیاست دی، د هغې په اړه باندې کوم معاملات، کوم ډیولپمنټس کیږي او کوم فیکټس اینډ فیګرز دي، په هغې په صحیح معنو کې تاسو ځان پوه کول غواړئ نو پلیز زموږ سره ملګري شئ. زموږ دا پاڼه او یوټیوب چینل ضرور فالو او سبسکرایب کړئ. Thank you very much.